بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، روغتیا پیلم. خدای دې وکړي چې ښه اوسئ، صحتمند اوسئ. دا بابا له ډېر وخته زه تقریبا پیژنم. اولادونه یې واړه دي. په یخ ژمو کې دا چې یا ورته بل کار نه پیدا کېږي، هر هغه مشکل چې دی موټرشویي کوي، او په موټرشویي کې ماته شاګرد دی، نه موټرشویي مې خپله نه ده. خبر نه دی، موږ یو څه اندازه مرسته ورته راوړې، دلته به یې ورته کېږدو، بیا به یې ورته وسپارو. یعنې ګیره کې یو تور تار نشته، او دا چې شاته به څه مجبوریتونه ولري، څه مشکلات به ولري، د هغې پوښتنه نه شو کولی. ښه به دی چې بې په عذابېدو بې هغه یې همداسې ورته سودا په ځای شو، ورته ووایي چې تا ته موږ سودا راوړو. نه ماما نه پازا په مدای تاریخ موږ لاړو. باید ماما مننه. پر دې اتاق کې موږ مشر یا موږ ماما یا موږ کاکا یا موږ بابا هغه اوسېږي، او پر داسې حال کې چې د دې سره یې چوکیداري کوي. او زه نه غواړم مخې راشي، خو په ګیره کې به یې په شمار یو 4 یا 5 تاره تور وي، نور ټول سپین دي. زه د یادولو ماما تا نه بخښنه غواړم چې زه تا مخکې یاد کړم. ماما د اختر ورځ وه، د دې ځوان زوی په یو تیل فروشۍ کې او تیلو پمپ کې سیلزمین و، او هلته انفجار وشو یا هره قصه چې وه، خو تیلو پمپ اور واخیست او د دې ځوان زوی پکې وسوځېده، او د دې دا کمزوری وجود لا پسې کمزوری شو. هغه مسؤلیتونه هغه ټول د ماما پر اوږو شو. ماما کور د چیرې ده؟ کور د روداتو کې. او ته شپه ورځ دلته پروت؟ د شپې ویښ، او د ورځې خو دا سری دی، جنراتورونه چالان دي، موټرې جوړېږي، درزو ځای خوب کېږي پکې د ورځې؟ نه، د ورځې بس یو چې ډېر د توره وکړم، نیم ساعت یو په وخت دا یو ساعت داسې خوب وکړم، پوه شوې، کله یو دغه وکړي، کله بل دغه وکړي، پوه شوې، راپاڅېږو او دغه سترګې مې د خوب نه راوړي، پوه شوې. بس د الله مشکلات یې الله راوړي دي په موږ تاسې باندې، دغه افغانانو باندې الله پاک مشکلات راوړي دي. دلته د میاشتې څونه پیدا کوې؟ بس دغه 3-4 زره روپۍ پیدا کېږي. هغه 3-4 زره روپۍ باید څه کېږي؟ بس نیمایي خېټې باندې کار کوي، روان یې، پوه شوې، څه به وکړو، پوه شوې، چې دا هم نه څه به وکړو. بس دغسې دغه خدای دوستان دي، پوه شوې، چې چا کومک کړی هغه ته لاسونه پورته کړي چې یا الله ته ورته اجر ورکړي. بس موږ د غریبو سره کومک کوي، ته ورته اجر ورکړي. او خدای دې دا موږ سره چې هر څوک کومک کوي، پاک پروردګار دې دنیا په آخرت ته سره ښه وکړي. تا غمونه ډېر دي کاکا، کاشکې موږ در سره تقسیمولی شو، پر تام کمولی شو. اوس د هغې تا مخکې یادونه وکړه، د هغې زوی ماشومان راته پاتې شو، کونډه راته پاتې ده، ناسته ده. خو څه وکړو، چاره نشته دی، پوه شوې. مجبوره یې په سپینه ګیره سخترینه کار وکړي چې د شپې ټول د پلار او د نیکه په وختو د هغې نه دغه شی نه هېڅ هم نه دي کړي، خو اوس احتیاج و، نه څه وکړو، راغلی د الله. یعنې یو هغه خبره زه وکړم چې که کاکا دلته په 3-4 زره روپۍ باندې د میاشتې کار کوي، که خدای مکل ته د موټر یو ټایر ورک شو، مسؤلیت پکې کاکا په شک دغه مشکلاتونه شته. لکه سودا مې ورته راوړې، ماما زه بیا دغلته درته کېدم، ته دې لاړ شه کار ته، چې دا خلک هم پوه نه شي چې موږ تا ته سودا راوړې یا بل ته د ارامه خپل کار وکړه. زه بیا دغه اتاق مخ درته کې پرېږدم، لاړ به شم. خدای په امان کاکا. کور دې ودان، خدای دې اجر درکړي. هغه دوا ده، دلته به اوسېږي، او دغه د اوسېدو ځای. دا د غرمې خوراک. له دروازه سره بنده کړو.
دغه ماما هم ګیرۍ بیخي سپینه ده برخه د ماما ته وکړه در سره دغه ماما هم بیخي ګیره سپینه ده او دلته چای خرڅوي سماوات ورته وایي که سماوار ورته وایي هغه لري او سهار کله کله موږ ګورو ډېر ملا اذان وخت ته راځي دلته هغه ته تر څو دلته چای جوړ شېږي او د لمانځه په وخت کې دلته سپینه ګیره پاڅېږي راځي او تر څو خپل اولاد ته کوم حلاله نفقه وګټي مونږ کوشش کوو چې مخې رای نه شي خپل تر وسې پورې دا به ښه وړې پاتې وړې مې ورته ویسي تسلیم یې که ورته واخله دا ورته تا دي ورته دا ستا دي ورته